بسم الله الرحمن الرحیم 10 داسې جملې دي چې د هغې په ذریعه باندې طلاق واقع شي. که یو خاوند راولګي دا 10 جملې خپل ښځې ته ادا کړي نو د هغې په ذریعه باندې څه وشي؟ طلاق واقع شي. ګوره یاد وساتئ د طلاق د معامله دا ډېره حساس معامله ده. زمونږ په معاشره کې خاص کر کې د پښتنو په معاشره کې خلکو د دې طلاق نه یو مذاق جوړ کړل، حالانکه دا د مذاق شی نه دی. ګوره په حدیث شریف کې راځي چې دوه شذونه داسې دي چې هغه په مذاق سره واقع شي او په حقیقت کې واقع شي. هغه دی نکاح او طلاق. که چېرې دا په مذهب کې طلاق ورکو نو هم به واقع شي، او که چېرې په سیریس کې ورکو نو بیا به هم واقع شي. نو په دې حوالې سره بعض جملې داسې دي چې هغه بالکل مطلقاً دي، د هغې په ذریعه باندې خو ظاهره خبره ده ډایرکټ طلاق واقع شي. لیکن بعض جملې داسې دي چې هغه کنایه دي، یعنی هغې کې به د هغې انسان د هغې خاوند د نیت چې کوم دی هغې ته به کتلی شي چې د دې نیت څه دی. که چېرې نیت یې د طلاق نو د هغې سره به طلاق واقع شي، او که چېرې نیت یې طلاق نه نو بیا به طلاق نه واقع کېږي. نمبر 1 ما تعالی طلاق درکو، ما تعالی طلاق درکو نو که چېرې یو انسان راولېږي خپل ښځې ته دا وایي چې ما تعالی طلاق درکو نو د دې سره به طلاق واقع شي. دا مطلقاً د دې سره طلاق په دې کې د نیت بیا ضرورت نشته، بلکې که چېرې په مذاق کې هم وي نو د دې سره به طلاق واقع شي. نمبر 2 تا ته طلاق دی، تا ته طلاق دی، د دې سره هم طلاق واقع شي بالکل مطلقاً. نمبر 3 ته زمانه چې کوم دی طلاق یافته یې، ته زمانه صحیح طلاق یافته یې، د دې سره هم طلاق واقع شي. نمبر 4 ما خپل ښځې له طلاق ورکو، ما خپل ښځې له طلاق ورکو نو د دې په ذریعه باندې به هم طلاق واقع شي. دا 4 جملې داسې دي چې د دې په ذریعه به مطلقاً طلاق واقع شي. په دې کې د نیت تګتو ضرورت نشته، بلکې که نیت نه نو بیا هم طلاق واقع شي. اوس راځو پنځم چې د پنځو نه بعد چې کوم دا جملې دي دا کنایه جملې دي، دې په ذریعه دا چې کوم دي په دې کې به د نیت کته کېږي چې د خاوند نیت څه، که چېرې نیت د طلاق نو طلاق به واقع شي، که چېرې نیت د طلاق نو طلاق نه واقع کېږي. نو پنځم نمبر ته خپل د پلار کره لاړه شه، زه ته خپل د پلار کره لاړه شم. نو که چېرې په دې کې هغه نیت دا د طلاق چې ما تعالی طلاق درکړه زه د پلار کړه نو دې ته به طلاق واقع شي. او که چېرې هسې ورته وایي چې زه د پلار کړه نیت د طلاق نو طلاق نه واقع کېږي. شپږم نمبر زما ستا څه تعلق نشته، زما ستا څه قسم تعلق نشته، لرې کېږه. نو که چېرې په دې کې هم نیت د طلاق نو طلاق به واقع شي، او که نیت د طلاق نو طلاق نه واقع کېږي. ته په ما باندې حرام یې. اووم نمبر ته په ما باندې حرام یې. که چېرې یو انسان راولېږي خپل ښځې ته وایي چې ته ما باندې حرام یې، نو په دې کې هم د هغې انسان نیت ته کتلی کېږي چې آیا نیت د طلاق دی یا نه دی. که چېرې نیت د طلاق وي نو طلاق به واقع شي، او که چېرې نیت د طلاق نه وي نو بیا به طلاق نه واقع کېږي. زه ته آزاد یې، زه ته زمانه آزاد یې. اتم نمبر زه ته زمانه آزاد یې. نو که چېرې په دې کې په دې حوالې سره که چېرې نیت د طلاق نو طلاق به واقع شي، او که نیت د طلاق نه نو طلاق نه واقع کېږي. ما ستانه علیحدګي اختیار کړه. نهم نمبر ما ستانه څوک علیحدګي اختیار کړه. نو که چېرې په دې داسې جمله ادا کړي او د دې نه نیت د طلاق وي نو د دې سره به طلاق واقع شي، او که چېرې نیت د طلاق نه نو طلاق به نه واقع کېږي. لسم نمبر ته په ما باندې زما د مور او زما د خور په شان دي. که چېرې یو خاوند راولېږي خپل ښځې ته وایي چې ته په ما باندې زما د مور او زما د خور په شان دي، نو په دې کې هم دغه نیت ته کته کېږي چې نیت یې څه. که چېرې نیت د طلاق وي نو طلاق به واقع شي، او نیت د طلاق نه نو طلاق نه واقع کېږي. نو دا 10 داسې جملې دي چې په هغې کې څلور چې کوم شروعه جملې دي په هغې کې خو نیت ته نه کته کېږي، د هغې سره مطلقاً طلاق واقع شي. لیکن د هغې نه بعد چې کوم د 5 نمبر نه شروع کېږي تر اخره پورې داسې جملې دي که چېرې تاسو دا ادا کړئ نو په دغې کې به دغه انسان نیت ته کوي. که چېرې تاسو نیت دا و چې زه د دې په ذریعه باندې یو قسم له طلاق ورکوم نو د دې سره به طلاق واقع شي، او که چېرې د نیت د طلاق نه وي نو د دې جملو ادا کولو سره بیا طلاق نه واقع کېږي. نو پکار دا ده چې په دې حوالې سره موږ احتیاط وکړو. ظاهره خبره ده انسان د جنگ جګړې راځي په کور کې، انسان د غوسم راځي، لیکن په حدیث شریف کې راځي چې په تاسو کې پهلوان سړی هغه نه دی چې هغه خلک چې کوم دی هغه راتاوي خلکو له په پرځول ورځي په ځمکې راغورځاري. دا پهلوان نه دی، بلکې پهلوان هغه انسان دی چې هغه د غصې په وخت کې په خپل ځان باندې کنټرول. پهلوان خو دغه دی. او بیا خاص کر کې د ښځې او د خاوند چې کوم تعلقات دي ظاهره خبره ده په دې حوالې سره خو بالکل د احتیاط د کار اخیسته پکار دی. دا ډېر حساسه رشته ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي
چې په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې خپل د کور والے نه خپل د خځې سره غوي خو سلوک کوي او بیا په تاسو کې ټول بهتر ځای مزه کې چې خپل د کور والو سره بهترین سلوک وو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعلیمات دغه دي نو کچره دا غواړي چې تاسو کور د امن غهواره وي تاسو کور چې کوم دی هغه د سکون غهواره وي په هغه کې امن وي سکون وي نو په کار دادا چې تاسو خپل د کور والو سره خپل د خځو سره ښه سلوک کوئ بهترین سلوک کوئ او کچره دا غواړي چې تاسو کور روان شي مات شي دراړ پکې پیدا شي نو بیا چې تاسو څنګه سلوک کول غواړي هغه کوئ دا تاسو خپل پلاس کې دی اختیار تاسو پلاس کې دی کچره تاسو خپل کور جنت جوړول غواړي یا خپل کور جهنم جوړول غواړي دا د انسان په خپل اختیار کې ده بهرحال امید کوم چې دا مسله به مو سمجھ کې راغلی اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته